अस्सलाम वालेकुम ज़ैम नासिर जमाल पख्तो टीवी की तاسو ورکړې ما چونګې تاسو سره خبره کړې و چې ان شاء الله ډیلی بیس باندې به خبره کوو ډیلی بیس باندې به خبرونه وي چې کوم اهم خبرونه یې هغه به تاسو مخې ته راولو چې کوم کسان په یوټیوب باندې دا ویډیو ګوري نو هغه چینل ضرور سبسکرایب کړئ بیل آیکون باندې کلیک کړئ تاکہ چې تاسو ته دا ویډیو چې کوم دی د دې نوټیفیکیشن راځي په ټایم باندې نوټیفیکیشن راځي که په فیسبوک باندې ګورئ نو پلیز دا بره پیج دی دا ضرور لایک کړئ او دا ویډیو ضرور شیئر کړئ ټوله پهله خبر دا دی چې پاکستانی حکومت چې دی او سپریم کورټ په دې په کوششونو سره د 700 ارب ډالر کیس چې کوم دی هغه پاکستان حکومت چې دی او سپریم کورټ د دې په کوششونو سره دا وګټلو او د سپریم کورټ ډېر شکریا ده د پاکستان د عوامو پیسه وه چې کوم د ګیس او آیل چې کوم د دې کمپنیانو دي د دې په غبن سره د دې په دغه سره ټیکنیک سره دا د پیسې دیواله وي او دا چې دی نو عوامو ته به انشاءالله حواله کېږي دویمه خبره دا ده چې د کم د ګیس آیل کمپنیانې دي د کې د خان صاحب چې کوم دی د وزیر اعظم د هغه خپل کسان هم همداسې دي چې هغه په دې کې شامل دي او دغه په دې کیس کې دغه معاونت هم شامل دي نو دا نه د جیره د پی ټی آی ټول ورکران د دې خبره د پی ټی آی ورکران هم د دې خبره دغه نشي کولای انکار نشي کولای دي نه چې ټول چې د کې جنتیان نه دي د جنت اوتیان نه دي هغه کې هم دو نمبر شته او څنګه چې په نور پټیانو کې د پی ټی آی کې هم او هغه کې بیوروکراسي هم راځي بیوروکراسي چې دا نو هغه ډېر زیات اهمیت لري په دې غبن کې په دې دغه کې دا مل مالکان چې دا بیوروکراسي ځان سره راولي یعنی ادارې چې کوم دي هغه ځان سره شاملې په دې کې او هغه باقاعده حصوي په دې کې نو دا غي د وجنه چې دی باندې دا عوامو نه چې دا پیسې دی په اسانه سره دا پیسې غبن کولی شي دویمه خبر دا ده چې آرمی چیف جنرال قمر باجوا صاحب چې هغه تللی دی او دغه چې ډي جی آی ایس پی آر چې کوم دی هغه فیض حمید صاحب هغه تللی دی سعودي ته او سعودي کې چې کوم دی دغه کوشش دا دی چې دا کم 1 ارب ډالر چې کوم دی دا دویم کیس غواړي پهله کیس خو غوښته هغه چاینا نه پاکستان واخیستل او سعودي له ورکړل دویم چې کوم دی اوس هغه دوباره د نور پریشر زیاتولو لپاره هغه 1 ارب ډالر بیا چې دی ډیماند وکړ او دا غي د لپاره چې کوم دی جنرال فیض حمید صاحب او جنرال باجوا صاحب تللی دي او دا غي یو کامیاب دغه روانه ده دوره او پلنی خبرونه چې کوم راځي نو هغه مطابق چې کوم دی هغه کم ټایم فریم دی نو هغه لږ زیات کړو او بل د تیلو چې کوم معاهده شوی ونه هغه به برقرار دي دا به یو ډیره غټه خبري سعودي حکام شاه محمود قریشي هم د وفد سره تلو سعودي حکام چې دین هغه شاه محمود قریشي منې کړو چې د رمضان سره مراولې موږ لکه دغه سره باندې خبرو کو آرمی سره باندې دا خبرو کړو او بیا به د حکومتي سره باندې دنه پس بیا دویم پیریډ چې دین هغه کې به خبره کیږي شاه محمود قریشي چې هغه دا خبره کړې و چې لکه تاسو پتی چې یو کال نه زیات شلو چې کشمیر باندې دا مسله جوړه ده کشمیر باندې خو 47 نه جوړه ده خو لکه مقصد یو کال نه دا کرفیو یو کال نه زیات شو چې دا کرفیو په لګیدل دا یو کال نه زیات شو چې سعودي ته پاکستان منتونه کوي چې دا وایسي اجلاس وروړي د کشمیر باندې کې سعودي په دې نه راغوري چې هغه چې زما ډیر غټه پیسې انویسټمنټ شوی دا او د دې ذکر چې کوم ډاکټر اسیر چې کوم دی هغه په خپل آرټیکل کې کړی دی ډاکټر اسیر چې کوم کسان نه پیژني نو هغه ته په اړه اطلاع ده چې ډاکټر اسیر په پاکستان کې ډیر زیات دلته سفیر پاتې شوی دی ډیر وخت دلته تیر کړی دی او دی بیا عمان ته لاړلو الته لبنان ته لاړلو الته کې پاتې شوی دی ډاکټر اسیر په خپل آرټیکل کې دا خبره کړې ده چې پاکستان نه هم مونږه مفاد اخیستي دي او پاکستان زموږ مفاد اخیستي دي خو انډیا ته د پاکستان لپاره مونږه په دې خلاف نشو تللی چې هلته زموږ ډېر غټ انویسټمنټ دی تاسو د دین اندازه والی چې سعودي او یو سفیر چې خبره کوي نو دا چې یو ملک خبره کوي دا دغه د یو ملکی سطح باندې دا خبره ده
نو مقصد د سعودي دا دی زه به دا وایم د ډاکټر نصیر نه بلکې د سعودي مقصد دا دی چې د انډیا خلاف موږ په دې خبره نشو کولی چې هلته زموږ غټ انویسټمنټ دی اسرائیل خلاف په دې نشو تللی چې هلته کې د امریکا خفه کېږي لکه د دې په دې خبره باندې زه خو دې ته حیران یم چې یاره زموږ ګورې اسلام خور شوی دی د دکه پاک ځینه او زموږ غټ چې کوم امید دی هغه هم د دکه پاک ځینه دی پکار دا ده چې موږ عربي چې کوم هغه زموږ ګایډنس کولی هغه زموږ رهنمایي کولی نو موږ اسرائیل نه منو او عربیان چې دی هغه مخکې شول زموږ او موږ باندې دا پریشر دی چې تاسو هغه ومنئ نو لکه د عربو د طرف نه اوس تاسو دا اندازه والی چې دوبۍ چې دی هغه اسرائیل ومنلو او دوبۍ سره عرب ملکونه چې کوم دی هغه اوس د دې خبرو تایید کوي چې هغوی دا ومنلو نو دې کې سفارتي سطح باندې خبره کول پکار دي څه ملکونه داسې دي نو بهرحال پاکستان دا نه مني هغه یو ځل بیا ریپیټ کړه عمران خان چې تللی و هغه ډېر کولو الفاظو سره هغه تاسو په یوټیوب باندې دغه انټرویو کتی شي فیسبوک باندې به هم وي نو دغه ډېر کولو الفاظو سره هغه دا خبره کړې وه چې تر کومه پورې فلسطین ته د هغې حقوق نه میلاو شوي موږ د اسرائیل باره کې خبره نشو کولی موږ خبرې ته تیار نه یو دا خبره اوس سعودي نشو کولی دا خبره دوبۍ نشو کولی دا خبره کویت ترکی کوي د هغې هم خلاف دی دا خبره لکه ډاکټر نصیر دا خبره مو کړه چې یاره مونږ باندې فلانکي ملکونو باندې چې دی مونږ حمله کوله نو پکار دا د پاکستان ولاړ دی ونه درېدو وي مونږ خو ګیله ونه کړه نو ته چې یو مسلمان ملک باندې حمله کې نو په هغې باندې به تا سره پاکستان ولې ودرېږي د هغې وجه به څه چې ته یو مسلمان ملک باندې حمله کې او مسلمانان مړه کې نو هغې کې به تا سره ولې پاکستان ودرېږي هغه به تاله ولې خپل فوج درکوي چې یاره تا تاله به ولې خپل دغه درکوي فورسز درکوي چې یاره هنده واله ته دا زموږ فوج واله چې مسلمانان مړه کوي بهرحال دا د دې ګیله ده ډېره غټه ګیله ده او یو کال نه ما تاسو عرض وکړو چې یو کال نه اوایسي د دې منتونه کوله اوس شاه محمود قریشي چې کوم دی دغه بیان دا و چې یاره اوایسي موږ راغوښتل پکار دي که سعودي لکه هغه په ایروای باندې دا خبره کوله پهله خبره دا غزینه غلطه شوله غلطه نه شو دا صحیح شو زه په دې شکر وباسم چې دا خبره مخې له راغله او زه شاه محمود قریشي لکه کم از کم دا خبره زه ډېر زیات خوشحاله یم چې چېرې دا خبره یې کړې ده ډېر بهترین خبره یې کړې وه لکه هغې ایروای کې چې تاسو وګورئ دې سره چې کوم کسان ناست دي هلته کې د سعودي ډېر قریبي کسان هم ناست دي د هغې خبرې ذکر ما پرون کړی و په اشارو کې ما د هغې خبره کړې دي نو بهرحال هغې دا خبره وکړله چې یاره سعودي سوري که لکه اوایسي له اجلاس موږ له راغوښتل پکار دي د کشمیر دپاره کشمیر شو د اوایسي اجلاس نه بغیر نه حل کېږي چې مسلمان ملکونه په اتحاد وکړي نو اوایسي مسله به حل شي نو هغې کې یو که سپوز وکړو چې ود سعودي اور وداؤٹ سعودي که فرض کا آپشن دا وي نو شاه محمود قریشي ویلې چې بالکل وی هیو ټو کیری آن لکه موږ له مخکې تلل پکار دي که ود سعودي وي وداؤٹ سعودي وي نو موږ له د دې خبرې دغه نه دی پکار اوس زموږ په کشمیر باندې دومره غټه مسله ده دا خو داسې شوه لکه زما رور زما یو زوی چې دی هغه لمنې ته هورو لګېدو او زما رور ما ته وایي چې نه زه خفه کېږم که ته دا هور مړ کې او زه د دې رور ته ووایم چې خیر دی ته خفه کېږې او رور هم داسې چې زباني رور داسې سکه د مور راوړې زوی نه رور نه زباني رور نو سعودي خو که هر رنګې دی زموږ زباني رور دی که نه لکه اسلامي طور سره زموږ رور دی د اسلامي طور سره که زما یو رور یو هغه ما ته وایي چې نه دا زوی د سوځي خیر دی او ما ته وویلې نو ته به خبره نه کې نو سعودي لکه هغه به ولې دا موږ پاکستان به ولې دا خبره مني چیرې ته یو کال نه پاکستان لګیا دی منتونه قدرې کړي دي منتونه پورې کړي دي آرمي چیف تللی دی وزیر داخله تللی دی خارجه تللی دی وزیر اعظم پاکستان فون کړی دی لکه په هر خبره کې دي ټولو منتونه قدرې کړي دي چیرې
تاسو موږ سره کېنی په OIC کې کېنی د اجلاس وروړي چې د کشمیر مسله حل شي دی نه غواړي په دې چې دلته د دې بزنس خرابېږي بهرحال دی کې پاکستان له یو سټینډ پکار دی او بهترین سټینډ پکار دی دی کې نیازبینې خبرې نه دي پکار چې زموږ نه چرته خفه نه شي ما تاسو پرونه ویلې دي چې دا چې کوم جنرال صاحب تللی دی زموږ جنرال دا DGSPR تللی دی دا راضي کولو کوشش دی خو دا ذهن کې ساتئ چې سعودي عرب د امریکې په بلاک کې دی امریکې بلاک کې څوک دي اسرائیل دی انډیا ده دغه دی سعودي دی او امریکا ده دا بلاک دی دی به خامخا د پاکستان خلاف ودرېږي خامخا به ودرېږي نو دا خبره ده چې یاره دی دا کم اجلاس کړی دی دا اوس اجلاس روان دی هغې کې خبر روان ده سعودي هم دا بیان ورکو ډاکټر نصیر هم لیکلی دی چې زمونږ د یو بل نه رغېدنه نشته زمونږ جنرال صاحب چې راشي هغه به هم دا بیان ورکړي سعودي به هم هلته دا بیان ورکړي افیشل بیان به ورکړي چې زمونږ د یو بل نه رغېدنه نشته دا به کاسمیټکس وي دا به تاسو وګورئ دا مخکې به اندازه والو چې یاره مخکې څه خبر راځي زما دا اندازه ده چې دا صرف کاسمیټکس دا به مخکې ته دغه وي مخکې نه به دا څه خبره نه راځي بلاول صاحب چې کوم دی هغه یو ډېر زبردست نیوز کانفرنس وکړو هغه وایي چې یاره زمونږ ورکران یې پرې نه خوستل حکومت چې دی نو هغې دغه کړی دی نو حکومت پولیس خو د سند دی هلته ظاهره خبره ده او سند حکومت چې دی صوبایي هغه دا پولیس چې وي دا صوبایي حکومت سره وي او صوبایي حکومت سند سره دی نو ته چا پرې نه خوستې فوج خو تاسو سره ګوتې نه وایي فوج تاسو سره هیڅ قسم دا ثبوته نه رواني نو ته چا نه ایثار کړی دا یو هسې هغه زباني دا که تاسو یاد نواز شریف ویل چې یاره مونږ یې ایثار کړي وو او منځ کې هیڅ قسم ثبوت ورسره نه و یعنې دې چې کوم ایثار کېږي نه نو د هغې ډرامه بازۍ والا ویډیوز هم جوړوي او دغه هم کوي دقسې بلاول صاحب چې دی اوسه پورې ثبوت مخې له نه د پیپل پارټۍ والا ورکو او نه چې دی نو بلاول ورکړو که چا سره وي نو په یوټیوب کې خو نشي کولی فیسبوک کې د هغې کمنټ کې ضرور د هغې یو ویډیو کلیپ ورکوي انشاءالله زه به هم په دې چینل باندې زه هغه ویډیو کلیپ وچلوم زه به د خپلې خبرې تردید وکړم چې یاره دا رکاوټ یې واقعي راوستی و زما 100% یقین دی چې یاره دا صرف بناو سنگار دی او دا چې دی دا صرف عوام ته دا ویل غواړي چې یاره زمونږ خو 50,000 60,000 کسان راتله زرداري ته او ټینکونو مخې ته څملاستېدل او حکومت چې دی نو خلک را پرې نه خوستله باقي عوامو ته هم پته ده او حکومت ته هم پته ده او پیپل پارټۍ په خپله هم ورته پته ده چې یاره څومره خلک چې دی نو ټینکونو ته پروزي د پیپل پارټۍ ډېره مننه ویډیو ضرور شیر کړئ بیل آیکون کلیک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ دا پیج چې دی دا ضرور لایک کړئ چې موږ ته لږ غونډې اپریسیشن ملاویږي انشاءالله ډیلی بیس باندې به تاسو خبرونه وړو اجازه غواړم السلام علیکم پاکستان زنده باد